أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. د هغه کسانو د پوره چې نیکي کړې دو ډېره نیکه بدله دو او زیادت د اجر هم شته او د دوی مخینه به نه هیڅ تور ګرد او غبار پټوي او نه څه ذلت. دغه کسان د جنت ولدي دوی به په هغه جنت کې همیشه وي. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. او هغه کسان چې بد کورونه یې کړي دي د دوی د بدۍ جزا د هغه په مثل دو او ذلت به دوی پټ کړي. د دوی د پوره به د الله تعالی د عذاب نه هیڅ سوتونکی نه وي. لکه د دوی مخینه به د تکې تیارې شپې په تورې پردې کې پټ کړی شوي دي. دغه کسان د اور ولدي دوی به په هغې اور کې همیشه وي. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. او په هغه ورځ چې موږ دوی ټول را جمع کو بیا به موږ هغه کسانو ته چې شرک یې کړی دی ووایو تاسې او د تاسې شریکان په خپل ځای ټینګ ودرېږئ. نو موږ به د دوی په منځ کې بېلتون راولو او د دوی شریکان به ووایي تاسې خو زموږ عبادت نه کوه انکار به وکړي. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. نو الله تعالی شکافی گواه دی زمیش په منځ کې او د توسې په منځ کې بېشکه شان دا دی چې میش د توسې له عبادته یقینا ناخبره و. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. په دغه ځای کې به هر نفس وازمایي هغه څه چې د مخکې لژلي دي او دوی به خپل حق مولا مالک ته واپس بوتلی شي او له دوی نه به هغه څه ورک شي چې دوی به له ځانه درویغ جوړول. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ورته ووایه تاسو ته د اسمان او مځکې نه روزي څوک درکوي یا د غوږنې او سترګې مالک څوک دی او څوک ژوندي له مړي راوباسي او مړی له ژوندي راوباسي او څوک د کورنۍ تدبیر کوي. نو یقینا دوی به زر ووایي چې الله تعالی دی. نو ته ورته ووایه آیا نو تاسې د الله تعالی نه نه ویرېږئ؟ فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. نو دغه الله تعالی د توسې په حق رب دی نو د دې حق نه بعد بل څه نشته مګر ګمراهي. نو توسې کیم طرف ته ګرځول کېږئ د حق نه. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون.
همدارنګه د تو د رب کلمه په هغه کسونه باندې چې فسق کړه دی ثابت شوه چې یقینا دوی ایمان نه وروړي